سلیم کېدل جادو نه دی، خو که طریقه سموي نو نتیجه ضرور راځي. نن سبا ډېر خلک د وزن زیاتوالي، د نس د غوړو سستي او د بدن د دروندوالي له ستونزو سره مخ دي چې بدن دروند شي، سانس ژر بند شي او د پخوا په شان حرکت نشي کولی. نو د انسان اعتماد هم کمیږي. خو ښه خبره دا ده چې قدرتي هربل علاج تر نن ورځې پورې هم ډېر مؤثر دی، بې له کیمیکل، بې له تاوانه. هربل قهوه د وزن کمولو زاړه طریقه. پخوا زمانه کې د وزن کمولو لپاره تر ټولو ډېر استعمالیدونکې نسخه هربل قهوه و. دا قهوه د بدن زهرجن مواد باسي، هاضمه ښه کوي، میټابولیزم تیزوي او نس په نرمۍ سره فلت کوي. په دې کې اکثر شامل وي د شنې چای پاڼې، هرې چای پت او څو بې ضرره قدرتي جړي بوټي. دغه ټول اجزا طبیعي دي، نرم دي او هیڅ کیمیکل پکې نشته. دوی ورځنی هربل کورس که د قهوه سره ورځنی هربل کورس هم یو ځای استعمال شي نو نتیجه 2 چنده کیږي. دغه کورس د نس غوړ مخصوص هدف کوي، د خوراک کنټرول کې مرسته کوي او بدن په طبیعي ډول سلیم، فعال او فیټ حالت ته وړي. مهمه خبره دا کوم فوري جادو نه دی، خو که 2 ورځې په مسلسل ډول استعمال شي نو په بدن کې ښکاره بدلون راځي. که ورسره لږ ورزش، متوازن خوراک او ښه نرموید هم شامل شي نو نتیجه لا ډېر ښه کیږي. د نورو معلوماتو او صحیح مشورې لپاره تاسو کولی شئ له حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ. هغه د هربل قهوه، هربل کورس او د وزن کمولو قدرتي طریقو کې تجربه لري او ستاسو د بدن حالت ته په کتو سمه لارښوونه درکولی شي.